د اسلام څخه وړاندې د افغانستان تفصیلي تاریخ افغانستان د بشري تمدن له پخوانیو ځانګو څخه ګڼل کېږي. د دې خاورې جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک ارزښت سبب شوی چې بېلابېلې امپراتورۍ، قومونه او کلتورونه دلته راشي او یو ځانګړی تمدن رامنځته کړي. د اسلام له راتګ مخکې افغانستان د مختلفو تمدنونو کوربه و چې له زراعت، سوداګرۍ، مذهبونو او فلسفې نیولې تر نظامي واکمنیو پورې پراخه اغیزه درلوده. لرغونی افغانستان د بشریت د لومړنیو پرمختللو تمدنونو له ډلې و. د مونډیګک تمدن په کندهار کې او هډه تمدن په ننګرهار کې د زراعت، مالدارۍ او سوداګرۍ پراخوالی ښيي. د افغانستان خلک د هند له وادي سند تمدن علمایانو په ایران کې او د بین النهرین له تمدنونو سره تجارتي اړیکې درلودې. دا سیمه د مسو، طلا او لاجوردو د سوداګرۍ مهمه نقطه وه. شاوخوا 1500 آریایان د مرکزي اسیا له شمال څخه افغانستان ته راغلل. دوی د خپلو پیاوړو ټولنیزو، مذهبي او اقتصادي سیستمونو له لارې یو پرمختللی تمدن رامنځته کړ. آریایان زردشتي دین درلود. د دوی مقدس کتاب اوستا د افغانستان په شمال کې ولیکل شو چې د زردشتیانو دیني اساس بلل کېږي. افغانستان د آریایانو په وخت کې د آریانا په نوم یادېده او د دې نوم اثار د یوناني تاریخ لیکونکو لخوا هم ثبت شوي دي. کوروش کبیر د فارس ستر واکمن افغانستان فتح کړ. هغه د افغانستان سیمې لکه بلخ، هرات او کابل تر خپلې ولکې لاندې راوستې. دا اول افغانستان ته ځانګړی اهمیت ورکړ او دا سیمه یې د خپلې امپراتورۍ یوه مهمه برخه وګرځوله. اسکندر مقدوني د هخامنشیانو له ماتې وروسته افغانستان ته راغی او د آریانا سیمه یې فتح کړه. اسکندر په بلخ، بګرام او نورو سیمو کې یوناني کلتور خپور کړ. دا دوره د یوناني باختري تمدن د بنسټ ایښودو وخت و. د یونانیانو حکومت د بلخ، بګرام او کابل شاوخوا متمرکز و. په دې دوره کې بودیزم ته پراختیا ورکړل شوه او د یوناني هندي کلتور یو ځانګړی تمدن وزیږید. کوشانیان یو ځواکمن حکومت و چې د افغانستان مرکزي سیمې کنټرول کړې. کنشکا یو ځواکمن پاچا و چې بودیزم ته پراختیا ورکړه. د بامیانو بودایي مجسمې د همدې دورې یادګارونه دي. افتلیان، هپتالیان د افغانستان شمال ته راغلل او د ساسانیانو پر ضد یې جګړه وکړه. د ساسانیانو او ترکانو په ګډه جګړه کې افتلیان مات شول او واک د ترکشاهیانو ته وسپارل شو. د افتلیانو له سقوط وروسته ترکشاهیان د کابل، غزني او کندهار واکمنان شول. په دې دوره کې بودیزم، زردشتیت او هندو مذهبونه یو له بل سره ګډ موجود وو. کله چې عرب مسلمانانو د فارس ساساني امپراتوري فتح کړه نو اسلام ورو ورو افغانستان ته هم داخل شو. لومړی د هرات، بلخ او کندهار خلک مسلمانان شول، بیا ټولې سیمې ورو ورو اسلام ومانه. افغانستان د اسلام له راتګ مخکې یو ډېر غني تمدن درلود چې د آریانو، هخامنشیانو، اسکندر مقدوني، کوشانیانو، افتلیانو او ترکشاهیانو له واکمنیو څخه تېر شوی. دا سیمه د علم، هنر، مذهبونو، سوداګرۍ او فلسفې مهم مرکز و. د دې ځای خلک له یوناني، هندي، زردشتي او بودایي تمدنونو اغیزمن شوي چې د افغانستان تاریخي هویت یې بډای کړی دی.